سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو تاسو ته معلومات چې سبا انشاءالله الله دې کامیابي کې خبرې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کېدو والا دي. موږ او تاسې ډېرې هیلې لرو. موږ او تاسې مبارزه هم دې لپاره وه چې کومه به هغه ورځ وي چې طالبان او حکومت به په یو ځای کې کیني او د سولې او د یووالي خبرې به کوي. نو اوس زموږ د دواړو نه، هم د حکومت نه هم د طالبانو نه، دا په کلکه غوښتنه ده چې بس یې د خدای لپاره د دې ملت په خاطر د دې 45 کلنۍ جنګ نه نور موږ وباسئ. ستړي شو موږ، تباه او برباد یو. نو د دواړو نه زموږ په کلکه دغه دی چې نه خو د طالبانو په ډله کې پنجابی شته او نه د حکومت په ډله کې اوس امریکایان شته. دواړه افغانان هستئ، دواړه مسلمانان هستئ. نو اوس به ستاسې د ایمان، ستاسې د افغانیت معلومات وشي چې تاسې څومره د دې سولې ته اجمن هستئ، تاسې غواړئ چې په افغانستان کې سوله او امن راشي. نو د خدای په لحاظ باندې نور موږ تباه او برباد یو. قسم دی چې نور ستړي وو، هم موږ ټول داسې یو چې جو یو. موږ قسم دی چې کله روسان وو په افغانستان کې زموږ مشرانو، زما نه دی خدای وبخي یا داسې نور مشران د ډېرو خلکو پس زه به پراته وو چې خدایه ته وروسته تباه او برباد کې، خدای ته په افغانستان کې مجاهدین راولي او رب العالمین ته په افغانستان کې امن راولي. دا زموږ د مشرانو دغه و سوال و. خو هغه د بده مرغه چې هغه شان دي بربختیانو سره مخامخ شو، ډېر به په هغه خبرو باندې نه ځو. نور دغه افغانستان ته د سولې ضرورت دی. بس یې نور زمونږ قسم په خدای دی چې ملام وشرمېدو، طالب هم وشرمېدو، سیاستمدار هم وشرمېدو، زنانه هم وشرمېدي، ماشومان هم مړه شو، وطن هم د بدبختیانو سره مخامخ دی. ټوله دنیا راپورې خاندي، ټوله دنیا. یا د قطر کې دغه ته وایم د افغانستان د حکومت خلکو ته او د طالبانو ته چې تاسې یو 10 منټه داسې بار راوځئ او په دې قطر کې وګرځئ چې دا څه رقم جوړ دی. د دغې نه لږ دغې نه یو میسج والی، د دغې نه یو زده کړه وکړئ. نو بس یې که هر چا قرباني ورکړي د الله د رضا لپاره به ورکړي. الله دې د هغې په دربار کې قبول منظور کړي. خو نور د دې خپل اوښ نه راکوشئ. هم به حکومت قرباني ورکوي، هم به طالبان قرباني ورکوي. نو موږ به یو مقصد ته رسو. نو افغانانو موږ او تاسې په هیله یو او په دې امید یو چې انشاءالله دغه مذاکرات به کامیابیږي. موږ او تاسې به د بدبختیانو نه خلاصیږو. او زه تاسې ټولو ته وایم، د دواړو ټیمونو ته چې ګوره په لکاو لکاو افغانان په میلیونه په خارج کې پراته دي. دا د دې وطن یو غټه سرمایه ده. دغه وطن چې جوړ شي انشاءالله دا ټول به خپل وطن سره کومک کوي. انشاءالله زما خپله وعده دا ده چې کله سوله راغله انشاءالله چې هر رقم کومک دا کچکول به په دې اروپا کې ګرځوم د خپل وطن دپاره چې موږ یو ته شفاخانې جوړې کړو، مکتبونه جوړ کړو، پوهنتونونه جوړ کړو، د دنیا غونډه کې بلډینګونه جوړ کړو، پلونه جوړ کړو. دغه شان دي ورور موږ هم انسانان یو، موږ هم خدای هم دغه دماغ راکړي. نو دغه زموږ هلې ځلې به انشاءالله کامیابیږي. موږ په تاسې باندې په کلکه غوښتنه دا ده طالبانو صاحبانو، د حکومت چارواکو چې هستئ د خپل ضد بازۍ نه تېر شئ. نه خو تاسې سره اوس امریکایان شته، نه پنجابیان شته. که چېرته تاسې نتیجې ته ونه رسېدئ نو دا افغانستان قوم، دا افغانان به تاسې چېته معاف نه کړي او نه به م الله معاف کړي، ځکه چې افغانستان ته د سولې، د یووالي او د پرمختګ ضرورت دی. نو الله دې وکړي چې دا زما ویډیو ورسي. زما ویډیو خو الحمدلله ټول خلک ګوري، خو دغه ویډیو شیر کړئ چې هم طالبانو ته ورونو ته ورسي، هم د حکومت چارواکو ته ورسي چې دا زموږ مسؤلیت دی. نور خو که بیا سولې ته ونه رسېدئ نو کم از کم زه به ویم چې زه افغان نه یم. کم از کم د اسلام نه خو منکرېدی نه شم، خو کم از کم دا به ویم چې زه افغان نه یم. ځکه چې زموږ افغانان دغه شان دي د بدبختیو طرف ته دا وطن بیا بی نو بیا ما ته افغانیت ضرورت نشته چې وګم. ځکه ټول خلک راپورې خاندي چې افغانستان خلک جنګېرک دي او دغه وروره دهشتګرد دي، دا داسې دي هغسې دي. نو خدای ته ګورئ دغه نومونه نه خلاص کړئ. د یو سولې په هیله الله تعالی هم کامیاب لره. زنده باد ټول افغانان، که طالبان وي او که حکومت وي. الله دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا ویډیو مخکې